हेलो हेलो ویل کېږي سلام ته. हेलो سلام کوم. where are you ته چیرته یې. हेलो سلام کوم. where are you ته چیرته یې. السلام علیکم خواجه قدرمن عزتمن امید ہے چې خوشحال وستای د کلاس 30 د درویشتم پرته په دغه شو تاسو زده کې سنټنس معنی جمله په دا شو مو وکیبلری استعمال کړی وی وکیبلری پتو د تلاګي ان شاء الله سنټنس پتو تلاګي چې وکیبلری په سنټنس سرګي استعمالي یعنی په کیمه طریقه ولا شي کا چې تاسو پیرا د سٹارټ نه به بالکل د انګلیش په سٹارټ شوی استای بالکل د کلاس نه ډیره پارسونه مند تاسو جملې جوړوای شئ ان شاء الله هر جمله چې زوی جمله ته خو لای جمله ز جوړاو تاسو خپل نه ډیره جملې ونه جوړوای شئ کا چې تاسو لږ کې فکر سوچ خالی وتا کې په انګلیش نه راغونډه خوري مو کړی د ان شاء الله ش پارسونه مند تاسو د کلاس نه ش پیدا وخلسته ان شاء الله د کلاس نه ورته تاسو پته ولا کې چې د میز انګلیش د کیم لیول نه کیم لیول ته لوړ شئ صحیح ارڅ کلاس شریکاوی نه ټم نه ضایع کوو دمو چینل د سره سبسکرایب کې ولای کې شریک کې داسې چینل ویډیوګانې تاسو ته مخچر چې تاسو نه ویډیو میس کیږي نه ان شاء الله نیمه ګم ټای 15 منټه لاس منټه کلاس وی چې سره کلاس زنه جرسي د جملو زغونه ته په استعمالوه تاسو د سره خوري وکستای خالی په توجه سره ورته وکستای ان شاء الله د کلاس نه ورسته تاسو خپل جمله خپل رونوای شي خپل جوړوای شي ان شاء الله کا خدای خوشاله سعید. हेलो हेलो یا سلام ته. हेलो سلام کوم. where are you ته چیرته یې. where are you ته چیرته یې. روډ یعنی سړک ته. I am on the road انه اول پښتنه یو ځنه وکړه ته چیر شي دا چې کې پښتنه ځنه وکړه چې ته چیر شي دا وته کو چې I am on the road زه په روډ باندې یم. I am on the road زه په روډ باندې یم په سړک باندې یم. what انه چې وته چې what معنا څه. what are you doing there ته دلته څه کوې. what are you doing there ته دلته څه کوې. wait یعنی انتظار ته. ژوندکای جواب ورکوي I am waiting for the bus زه بس ته انتظار کوم. I am waiting for the bus زه د بس د پاره انتظار کوم. صحیح ده. بس ویل کېږي بس ته. BUS بس معنا بس. جلکې تاسو ځنه کوي یعنی پښتنه ځنه کړي جلکې did you get the bus آیا ته بس ته وخته. did you get the bus آیا ته بس ته خاتلای. still ویل کېږي اوس هم. صحیح ده انه تر اوسه پورې د ژوندکای وته وایي نو I am still waiting نه زه اوس هم انتظار کوم. نو I am still waiting زه اوس هم انتظار کوم. hurry up ویل کېږي زر کوه. hurry up زر کوه. هو نو پلیز hurry up انه جلکې ورته یایي چې زر کوه. هو نو پلیز hurry up هو مهرباني وکړه زر کوه. پلیز یعنی مهرباني ته hurry up ویل کېږي زر کوه. صحیح ده. try ویل کېږي کوشش ته. I will try my best زه به خپل پوره کوشش کوم. I will try my best زه به خپل پوره کوشش کوم. صحیح ده انه د ژوندکای ورته چې زه به خپل پوره کوشش کوم چې زر بس میمو زر کې درشه. صحیح ده. ویدر ویل کېږي موسم ته. موسم ته ویل کېږي. the weather is not good انه جلکې ورته یایي the weather is not good موسم ښه نه دی. صحیح ده. یس ویل کېږي هو. یس معنا هو. صحیح چې میشته ته چې هو داسې دو شام. یس هو. it is cloud هو وریځې دي انه الګ وته یایي yes it is cloud هو وریځې دي. رین یایي باران ته. باران ته یایي جلکې تاسو نه کوي is it raining آیا باران دی. is it raining آیا باران دی. نو ویل کېږي اوس. اوس
यस इट इज रनिंग नाउ અને હાલક થઈ आई यस ओ इट इज रनिंग नाउ ओस बारान दे અને હાલક થઈ છે હા હા ઓસ बारान दे सही ده अम्ब्रेला अम्ब्रेला वेलकीगी छात्रेता अम्ब्रेला छात्रे जलके होते आई पश्तना से निकली जिनके जलके पश्तना से निकली डू यू हैव एन अम्ब्रेला आया तासरा छात्रेस्ता डू यू हैव एन अम्ब्रेला आया तासरा छात्रेस्ता दे फॉरगेट फॉरगेट वेलकीगी हेरेदल सिक्वर तवियर दलियाई सिक्वर ता हेरे दलियाई मिश तवियर दलियाई अनेर नवियर आशवाला दाहलक बताई नो आई फॉरगेट इट ना जमाना हेर आशवाला अने जलके तापूस नले दूसरा छात्रेश तदे हालक करते छे नो आई फॉरगेट इट ना जमाना हेर आशवाला दैट माना दागा सही दा दैट आगा जलके बताई आई दैट इज नॉट गुड दा खाना दे दैट इज नॉट गुड दा खाना दा वेट वेलकीगी लूंद वेट लूंता वेलकीगी यानी लूंद सिक्वे तालीम दिया सिक्वे तालून दिया सही था आई एम गेटिंग वेट जलम देगम अने द हालक होते आई एम गेटिंग वेट जलम देगो सोन सोन वेलकीगी जरता कम होम सोन जलके वरते कम होम सोन कुर्ता जरा जा कम होम सोन कुर्ता जरा जा ट्राई ट्राई वेलकीगी कोशिश था दा युजल मख के तरस दा टका खैर बिया वगोरे आई एम ट्राइंग ज कोशिश कवम अने हालक वरते आई एम ट्राइंग ज कोशिश कवम कम कम यही रातलता इज द बस कमिंग आया बस रागे इज द बस कमिंग आया बस रागे सी आई लीदलता सी लीदलता वेली आई अने जलके तापूस द नवो कशे बस रोगाई दाइवर तो यस आई सी द बस हो मा बस वलिद यस हो आई सी द बस मा बस वलिद क्विकली क्विकली आई पोतेजी सरा जलके वते गेट ऑन क्विकली जरवर वखेजा बास्ता सही दा गेट ऑन क्विकली बास्ता जरवर वखेजा यानी दास बताइए सही दा गेट ऑन वेलकीगी हाँ अने बास्ता खातल या चस्ता खातल गाड़ी ता खातल दाता वेलकीगी गेट ऑन हालक करते आई एम गेटिंग ऑन नाउ ज ओस वरखेजम बास्ता सही दा आई एम गेटिंग ऑन नाउ ज ओस बास्ता वो ख़त्म ये वरखेजम सही दा फाइंड फाइंड यही मिंदावल सुक वर्ता पैदा कावल या पैदा कावल या मिंदावल मिश होता मिंदावल यही खाल वर्ता पैदा कावल यही सही दा फाइंड मुंदावल या पैदा कावल जल के तापूस देने क्या भी डिड यू फाइंड अ सीट आया था सीट पैदा करो डिड यू फाइंड अ सीट आया था सीट पैदा करो सीट सीट पर पास्ते से मिश तुसे सीट वेता यानी दा गाड़ी सीट से भी दख्ता वेलकीगी सीट पर अंग्रेजी से सीट वेता वेलकीगी पर पास्ते से सीट वेता वेलकीगी दा जल क्या होता है कागज जल काय होता है दा हालक होता है यस आई गॉट अ सीट हो मा सीट पे वनी वो जल क्या होता है सही दूं आई एम वेटिंग फॉर यू जस्ट तादा परा इंतजार काओ आई एम वेटिंग फॉर यू जस्ट तादा परा इंतजार काओ वेल वेल माना बा वेल बा
دا په راتلونکي وخت استعمالیږي، یعنې دا د فیوچر ټنس استعمالیږي چې کوم فیوچر ټنس دی په هغه استعمالیږي په راتلونکي وخت کې ما چر کې هغه پوره بیا ویل استعمالیږي. صحیح ده. هلک ورته وایي I will come soon. زه به زر راشم. I will come soon. زه به زر راشم. careful. careful یایي احتیاطه. جلکه ورته یایي be careful on the road. په روډ باندې احتیاط کا. be careful on the road. په روډ باندې احتیاط کا. watching. watching یایي کتل ته. watching کتل ته وایي. هلک ورته وایي I am watching the road. زه روډ ګورم. I am watching the road. زه روډ ګورم، یعنې سړک ته ګورم. تندر. تندر ویل کېږي اسماني بجلي ته. په انګلیش کې تندر ورته ویل کېږي، موږ خپل په پښتو کې هم تندر ورته وایي هغه ته. خو دا اسماني بجلي څه وي چې په اسمان کې چړکو پړکو وي، دې ته ویل کېږي تندر. هغه جلکې ورته وایي I heard thunders. I heard thunders. زه د اسماني بجلي اوازونه اورم. I heard thunder. زه د اسماني بجلي اوازونه اورم. bad. bad ویل کېږي خراب. bad خراب. هلک ورته وایي yes the weather is bad. هو موسم خراب دی. yes the weather is bad. موسم خراب دی. نیر. نیر ویل کېږي نږدې ته، یعنې لاند ته. نیر نږدې. جلکې تپوس ځنې کوي are you near home. آیا ته کور ته نږدې یې. are you near home. ته کور ته نږدې یې. close. close یایي نږدې ته. صحیح ده. نیر هم نږدې ته یایي، close هم نږدې ته یایي. yes I am close now. هو زه کور ته نږدې یم اوس. yes I am close now. هو زه اوس نږدې یم. صحیح ده. د هلک ورته وایي. صحیح ده. ډور. ډور یایي دروازه ته. DOOR ډور. ډور معنا دروازه. د جینۍ ورته یایي I opening the door. زه دروازه خلاصوم. I opening the door. زه دروازه خلاصوم. get down. get down ویل کېږي کوزېدل ته. هلک ورته وایي I am getting down from the bus. زه د بس نه کوز شوم. I'm getting down from the bus. زه د بس نه کوز شوم. quickly. quickly ویل کېږي زر. صحیح ده. quickly زر ته ویل کېږي. come quickly. زر راځه. come quickly. زر راځه. fast. fast ویل کېږي تیز ته. I'm walking fast. زه تیز درغلم. I'm walking fast. زه تیز درغلم، یعنې تیز واکینګ ګرځول ته یایي، خو دغه ته مطلب دا چې زه تیز درغلم، یعنې دغه اشاره داسې ورکوي. د هلک ورته وایي I am walking fast. زه تیز درغلم. یو. یو معنا ته. یو ته. جینۍ ورته وایي you are wet. ته لوند یې. you are wet. ته لوند یې، یعنې لیند یې. I معنا زه. I زه. هلک ورته وایي yes I get wet in the rain. هو زه په باران کې لوند شوم. yes I get wet in the rain. زه په باران کې لوند شوم. change. change یایي بدلول ته. change بدلول. جینۍ ورته وایي change your clothes. کپڑے دې بدلې کا. change your clothes. کپڑے دې بدلې کا، یعنې کپڑے دې چینج کا. go. go ویل کېږي تلل ته. go تلل. هلک ورته وایي I am going to change.
زه ځم چې کپړې بدلې کوم. دلته کپړې پکې ورکړې نه دي چې زه کپړې بدلوم، خو دغه په کیسې سره لګیا دي، په کیسې دا پته تلل چې دا کپړې تلل شل کې چې کپړې بدلې کا. دا ورته یی چې I am going to change، زه ځم چې کپړې بدلې کړم. صحیح ده. برینګینګ یی راوړل تا. صحیح ده. برینګ یی راوړل تا. برینګینګ راوړل. I am bringing a towel، ما تولیه راوړه. I'm bringing a towel، ما تولیه راوړه. تولیه څه وي؟ لامبل نه پس خلک زون په وچوي، یعنی بدن په وچوي، هغه ته ویل کېږي ټاول معنا تولیه. دغه د آخري الفاظ په دنه دله بیا کلاس سره ورځدېږي. صحیح ده. تھینک یو ویل کېږي مننه. هلک ورته وایي تھینک یو سو مچ، ډېره مننه. تھینک یو سو مچ، ډېره مننه. دلته د مور چینل سره سبسکرایب کې او لایک کې شیر یې کې چینل ته هم پیدا ځنه وراسي او تاسو نه داسې ویډیوګانې تیر نشي. که چیرې د انګلیش د زده کولو سره شوق وي چې ښه پاته به من د انګلیش زده کول دغه چینل نه ښه پارسونه او ښه پاته به زده کوی شي. صحیح ده. د خدای په امان ان شاء الله پرتلین کې وخت شو بیا ملاقات شي. که د الله نه خوښه وشه.